حضرت حسن بصری نه روایت دی دا وایي چې ما ته دا خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه را رسېدلې ده چې نبی اسلام فرمایلی چې د الله جل شانو لعنت دی په کتونکي باندې هم او چاله چې کتلی شي په هغه لعنت دی. د دې حدیث روایت بهقي په شعب الایمان کې کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه خبره معلومه شوه چې کوم سړي پردو زنانو ته ګوري په هغو لعنت دی، او دارنګې هغه زنانه چې هغه بازار ته راوځي او هغوی ته نور سړي ګوري، ځکه چې موقع د کتلو د زنانو ورکړه چې زنانه ملوڅ مخ راوځي، خپل زینت زینه ښکاره کوي او خلق هغو ته ګوري، په دوی هم لعنت دی. ځکه چې دا موقع د کتلو برابره کړه د ښځو دا کار وکړي چې بازار ته بربنډې راوځي، یعنې ملوڅ مخ راوځي. بربنډ مطلب دا چې لوڅ مخ راوځي، یا داسې جامې استعمالوي چې هغه چستې وي، بدن دې نه ښکاري، تنګې جامې پتلون وغیره استعمالوي، پتلونه او جامې بدن یې ته ښکاره کېږي، نو په سړیو ته ګوري. په دغو سړیو باندې هم د الله لعنت دی او په ښځو هم د الله لعنت دی. نو په ښځو ځکه لعنت دی چې د ښځو موقع د کتلو ورکړه سړیو ته، که دا ښځې په بقره کې راوتې، په پرده کې راوتې، نو پردو سړیو ورته ولې کتل؟ خو دا موقع ښځو برابره کړه د کتلو، دا موقع د کتلو ښځو ورکړه چې ښځې زینت وکړي، بازار ته راوځي، مخ نه پټوي، سړي وله خامخا ګوري. نو په سړیو هم لعنت دی او په ښځو هم لعنت دی. لهذا هر مسلمان له پکار دی چې هغه مسؤل دی. الله به چې پوښتنه کوي چې ستا ښځه، ستا لور، ستا لورو یا ستا ښځه، ستا مور وغیره، ستا د کور زنانه بازار ته وتلې، ولې په پرده کې نه وتلې؟ ولې په حجاب کې نه وتلې؟ حجاب یې ولې نه کولو؟ پردو زنانه پردو سړیو ته ولې مخ ښکاره کولو؟ زینت زینه ولې ښکاره کول؟ لهذا د هر مسلمان نه پوښتنه کېږي. لهذا چې موږ ټول مسلمانان قصد کړو چې خپل زنانه پوه کړو چې بازار ته اول بغیر ضرورت نه وځئ، ما وځئ په پرده کې وځئ، انشاءالله ټول نظام به برابر شي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.